د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن د هرات په ګوزرګاه مسجد کې د یو ناځوانه برید په پایله کې د افغانستان پیاوړی علمي شخصیت مولوي مجیب الرحمن انصاري سره له څو تنو ساتونکو په شهادت رسېدلی ده. تر اوسه په دې اړه کره شواهد نه دي ترلاسه شوي چې ښاغلی مولوي مجیب الرحمن انصاري څه ډول په شهادت رسېدلی. دغه پیښه د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوې او یا هم وروسته رامنځته شوې. د اسلامي امارت مرکزي ویاند ښاغلي ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه د ښاغلي مولوي مجیب الرحمن شهادت تایید کړی. ښاغلي ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په انا لله و انا الیه راجعون. په تاسف سره د هیواد پیاوړی او زړور دیني عالم مولانا مجیب الرحمن انصاري په هرات کې د جمعې لمانځه پر مهال په ناځوانمردانه برید کې په شهادت ورسېد. اسلامي امارت د نوموړي شهادت له امله خپله ژوره خواشیني ښیي. د پیښې تر شا عاملین به د کرغېړن عمل سزا وویني. نن په هرات کې د ریاست الوزرا د مرستیال ملا عبدالغني برادر په شمول یو اقتصادي غونډه وه. په دغه غونډه کې د ملا عبدالغني برادر سربیره د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي حکیمي ترڅنګ ښاغلي مولوي مجیب الرحمن انصاري هم ګډون کړی و. دغه غونډې ته ښاغلي مولوي مجیب الرحمن انصاري وینا هم کړې وه. د ملا عبدالغني برادر سکرتر په خپل ټویټر لیکلي دي مولانا مجیب الرحمن انصاري څو ځلې له ملا عبدالغني برادر څخه د تګ اجازه واخیستله او ښاغلي ملا صاحب به ورته ویل چې لږ وروسته به ولاړ شئ. د هغه په تقدیر کې همدا لیکل شوي وو چې په داسې یو ورځ به په شهادت رسیږي. ښاغلی مولوي مجیب الرحمن انصاري د هغو عالمانو څخه و چې په کلکه یې د خپل نظام ننګه کوله. همدا نن هم په هرات کې یوه ستره اقتصادي غونډه جوړه شوې وه چې د ملا عبدالغني برادر ترڅنګ د ملي دفاع سرمفتش هم ګډون کړی. په دغه غونډه کې همدارنګه مولوي مجیب الرحمن هم ګډون کړی و او وینا یې هم وکړه. د ملا عبدالغني برادر خاص سکرتر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي نوې غونډه کې ښاغلي مجیب الرحمن انصاري هم ګډون کړی او وینا یې هم وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې ښاغلی ملا عبدالغني برادر د رئیس الوزرا مرستیال نه بلکې د افغان ملت یو اساسي پایه او سرمایه ده او اسلامي امارت چې یو کال کې کومې لاسته راوړنې درلودي دښمنان هم ورته حیران دي. په نوموړې غونډه کې ښاغلي مجیب الرحمن همدارنګه وویل چې افغان ولس خوشبخته ده چې داسې عمرا او حاکمان لري چې ټول علما او نیک صالح خلک دي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه ویډیو خپره شوې چې له چاودنې څخه وروسته ساحه لیدل کېږي خو په دې اړه پوره معلومات تر اوسه نه دي خپاره شوي چې چاودنه څه ډول رامنځته شوې ده. د شیخ رحیم الله حقانی له شهادت وروسته د مولوي مجیب الرحمن انصاري شهادت دوهمه واقعه ده. اسلامي امارت باید د علماو امنیت ته ځانګړې توجه وکړي. دغه علما چې په سر او ځان یې د اسلامي امارت ملاتړ او ننګه کوله. مولوي مجیب الرحمن انصاري به همیشه باغیانو ته دا پیغام ورکوه ترڅو له خپل بغاوت څخه لاس واخلي او د نوي حکومت پر وړاندې د تخریبي کړنو له ترسره کولو څخه د دنیا و آخرت د خجالت سبب ګرځي ترسره نه کړي. کسانی که به تحت نام جبهه مقاومت در گوشه و کنار کار میکنن پیش خود فکر بکن الان در مقابل حکومت اسلامی اشغالگری هست؟ خب دیروز به کجا بودی که اشغالگرا بودن؟ دیروز کجا بودی که فساد اداری و فساد اخلاقی به اوج خود رسیده بود؟ دیروز کجا بودی که رسانه ها و بالاخره لجام گسیخته به اوج خود بود؟ دیروز کجا بودی که دختران افغان در زیر پای دشمنان الله و رسول در بگرام و اینها جان میداد و به اونها تجاوز میشد؟ کجا بودی؟ کجا بودی؟ کجا بودی که دیروز سینه سپر میکردی؟ برو بالاخره از عالم، حالا حرف من قبول نداری؟ از 4 تا عالم ربانی دیگر پرسان کن، نه از علمایی که کاسه لیس امریکا و اروپا و یهود و نصارا بود. دغه څو تصویرونه چې تاسې ګورئ دا همدا نن ورځ په هرات کې د اقتصادي غونډې په جریان کې اخیستل شوي.
په دغه غونډه کې چې ملا عبدالغني برادر د دفاع وزارت سرمفتش او همدارنګه نورو چارواکو هم ګډون کړی و. ښاغلي مولانا مجیب الرحمن انصاري هم ګډون کړی و. د دغه غونډې په ترڅ کې د هرات مختلفو صنعتکارانو ملاتړ، همدارنګه د تجارانو سره د لازمو مرستو او نورو په باره کې خبر وشو. په دغه غونډه کې مولوي مجیب الرحمن انصاري هم وینا وکړه. تاسو په ویډیو کې ګورئ چې په دغه غونډه کې ښاغلی مولانا مجیب الرحمن انصاري د ملا عبدالغني برادر ترڅنګ ناسته هست. امروز میبینیم که امرای ما، بزرگان ما، جناب والی صاحب چند روز قبل به دارالعلوم هرات تشریف برده بودن با جمع علما. امروز با دارالعلوم عالی انصار با جمع از علما. این نشان دهنده اینه که شما بهترین علما هستیم که به دربار امرا نرفتیم و شما بهترین امرا هستیم که آمدیم به خدمت علما. آیا زی سعادت از این بهتر میشه؟ از این سعادت بالا. دا په هرات کې د نننۍ غونډې جریان ده چې یوه ستره اقتصادي غونډه جوړه شوې وه. تاسې په دې ویډیو کې ګورئ چې د ملي دفاع وزارت سرمفتش مفتي حکیمي دې غونډې ته وینا کوي چې مولوي مجیب الرحمن انصاري هم په دې غونډه کې شتون لري. تر څو موږ داسې بقا ولرو، خو د هغه دپاره همدغه کمیسیون موظف ده او د دغه شخصیت په مشرۍ باندې دا خلک دا ملګري راغلي دي د مشرتابه له خوا څخه چې د هېواد دغه د اقتصاد دروازه، د هېواد دغه د اقتصاد کلید هرات ده. دا له نږدې څخه وګوري، نږدې څخه معلومات وکړي او تاسو سره پوهاوی وکوي او ستاسې مشورې واوري، خپلې تجربې درسره شریکې کړي، تاسې خپلې غوښتنې له دوی سره شریکې کړي او د علماو هغه طبقه چې دلته د خلکو باندې خپلې د زړه اوبه څښلي دي، خلک یې پوه کړي دي، خلک یې همیشه له ګمراهۍ څخه راګرځولي دي، د هغوی سره نږدې څخه د نظرونو تبادله او د هغوی مشورې اورېدل د هېواد د بقا او د پرمختګ او د هېواد د سلامتیا لپاره دا ټول څه په پام کې نیول به همیشه الله تعالی دغه مجلس په تعقیب بیا نور مجالس دې ولري او د هېواد صنعتکاره پانګه اچوونکې او تاجره صرافه طبقه چې د هېواد اقتصاد په دې باندې ولاړ ده، د هغوی د ښه غوږ نیولو، د هغوی د ښو سالمو مشورو ورکولو او د دوی د سالمو خبرو اورېدلو په هیله باندې الله تعالی دې ستاسو د ټولو راتګ قبول کړي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. تشکر فراوان داریم از جناب مفتی صاحب لطیف الله حکیمی. در این بخش از برنامه قبل از اینکه از بزرگواران تقاضای صحبت بکنیم، یک موضوع خدمت همه